د رښتینولۍ په اړه باندې راځي چې پیغمبر علیه السلام د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې زموږ په کور کې و دی ما ته خپلې مور غږ راوکړ چې راسه دلته یو شی درکړمه. پیغمبر علیه السلام دستي پوښتنه ورڅخه وکړله وایي آیا یو شی شته چې ورته ویل بلې و زه خرما ورکوم. وایي که چیرې تا واده ورسره کړې وای او شی دې نه کوي ورسته دغه خبره په درواغو کې لیکل کېدله. اصلا موږ په خپلو کورنیو کې یو ډېر عام خاصیت لرو، هغه په داسې اساس باندې خپل ماشومان د خپل ځان څخه د ایخواته کولو دپاره چې موږ ورڅخه بېغمه پاته سو او بېغمه خپل کار وکړو بیا کله کله په درواغجنو وعدو یې خلاصوو. یو خو دا اصل دا دی چې دا په درواغو کې لیکل کېږي، د درواغو یو ډول دی. دوهم دا کوچنیانو ته موږ د کوچنیوالي څخه د درواغو یو میتود او طریقه ورښیو. مثلا کوچنیانو ته وایي که تاسو چیرې خدای ناخواسته غولول کوئ د یو چا څخه ځان خلاصوئ نو په درواغو وعدو نن دا کار مه راڅخه غواړه سبا زه ستا سره وینم، نن دا شی نه لرمه سبا راسه، نن ته ولاړ سه دا اطمن دا زما ژمنه ده. هغه په درواغو اموخته سي او د په خپله مور او پلار او کورنۍ دې باعث ګرځېدلي چې ماشوم درواغو ته سوق سي. یو خو ګناه ده او بل د ماشوم دپاره د راتلونکي لپاره یو غټ زیان دی. راځئ د ماشومانو سره تل رښتینې اوسېږي تر څو هغوی په راتلونکي کې رښتینې کسان پاتې سي.